د هیواد په کچه د افغانستان تر ټولو قیمتي او با ارزښته وچه میوه. حاجي محمد د دې لپاره چې ژمی یو څه ګرم تیر شي نو له خپلې کورنۍ سره راغلی ترڅو د زنغوزیو غوټې وټکوي. دلته ګڼ شمېر نورې کورنۍ هم د زنغوزیو غوټو ټکولو ته راغلي. ځینې په مزدورۍ دا کار کوي. له تشو غوټو په ژمي کې د سوانګ توکو لپاره کار اخیستل کیږي. دا ځکه وخته او د مسپیخیم بری مسپیخیم کې چې لمنځونه وکړو مړی لږه چې وخورو وشه بیا مزګار نه بیا مسپیخونه بعد بیا برید په وکړو تر مزګار المخومه پرې وشه تر دغه کور بوټ سکو د غټ کوو غوټې موټې. د زنغوزیو سوداګر وایي د نورو کلونو په پرتله د زنغوزیو حاصلات ډیر شوي. دوی که له یوې خوا سږنیو حاصلاتو ته خوښ دي خو بل خوا ورځ تر بلې د بیو ښکته کېدو ته په اندېښنه کې دي. پرسکل مولم کام و ساگ مولم اضافه شوی دی که دا شي دغه نه به کل ته نرم اضافه شي دا مول به نرم اضافه شي. پرسکل ریټینه ډېر صحیح وي ساګ ریټینه بیا ډېر کمزیري دي. زنغوزي معتدلې هوا ته اړتیا لري او که ژر بهر ته صادر نشي نو کیفیت یې زیانمنېږي. خو د هوایي پروازونو د کمښت له کبله دوی نشي کولی په لږ وخت کې چین ته صادر کړي. دوی وایي په اوس وخت کې د افغانستان د زنغوزیو تر ټولو ستر مصرفونکی هیواد چین دی خو یوه وړه برخه یې دوبۍ او هند ته هم صادریږي. او دا غوښتنه لرو اروپایي ملکونه او عربي ملکونه دغه ساعت تفاهمنامه د امضا کې د دولت د لارې نه د شخصي شرکتونو لارې نه دولت د دوه ملکونو هر ملکونه اروپایي ملکونه دغه ساعت تړونونه وکړي لاسلیکونه وکړي او دا مشکل موږ ته حل کړي. ان دا موږ تقاضا د افغانستان 9 ولایتونه پکتیا، پکتیکا، خوست، کونړ، نورستان، لغمان، کاپیسا د کابل په سروبي او د لوګر په عزرې ولسوالیو کې زنغوزي کیږي. خو د افغانستان په کچه د سوداګرۍ اصلي مارکیټ خوست کې دی. چارواکي وایي یوازې په خوست او پکتیا ولایتونو کې شاوخوا 40,000 کسان د زنغوزیو په کاروبار او راټولولو بوخت دي.